بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو بل لیکچر چې دی هغه ډي ایچ سی پی کنفیګریشن دی. ډي سی پی اول وایم چې دا سټرنګ څه شي دی؟ ډي ایچ سی پی ډاینامیک هاست کنفیګریشن پروتوکول. د ډي ایچ سی پی په واسطه باندې زه کولی شم چې په اتومات ډول ډیوایسونو ته که چېرته په یو ارګنایزیشن کې تاسو کار کوئ درته وایي چې یاره 100 کمپیوټرونو ته 50 ته 200 ته چې څومره وي دې ته آی پي اساین کا. نو که مین ولي زه ورته ورځم او سټیټیک هغه زه په دې کې ګیټ وی م ورکوم او ډي ان ایس م ورکوم او د دې سبنیماس ډېر به سخته نه وي، ډېر وخت به نه نیسي. نو د دې دپاره زه ډي ایچ سی پي پروتوکول نه استفاده کوم. ډي ایچ سی پي پروتوکول په واسطه زه کولی شم چې په اتومات ډول یو ډیوایس ته یعنې ډیوایسونه که په دې کې پرنټر وي که هر څه وي آی پي فون وي او که کمپیوټر وي په اتومات ډول د دې په واسطه زه آی پي اساین کولی شم، سبنیټ ماسک ورته ورکولی شم، ډي ان اے سرور ورته ورکولی شم، ګیټ وی ورته ورکولی شم. په 5 دقیقو کې دا کار تاسو کولی شئ. او که نه تاسو همداسې اساین کوئ نو ګمان کومه چې په 10 ورځو کې هم ونه کوئ او که یې وکئ هم ګډوډ به وي ځکه درنه ګډوډېږي. نو زه راځم دغه ما جوړ کړی دی دا لیب، خو دا لیب چې دی دا به زه بېرته دغه روټر بدل کړم. څه شی به بدل کړم؟ یوازې دا روټر به زه بدل کړم، بس دا روټر به ډیلیټ کړم، بس کنفیګریشن زه د سر نه کوم. دا کنفیګریشن ټول په څه شي کې کېږي؟ راوټر کې کېږي. دا ټیف ټي پي چې موږ اخلو که نه چې کله د ډي ایچ سی پي عیار که بیا واخلئ بیا به همغه آی پي یعنې ورته اساین کوي. دا ګوره داسې دی، دا نه ده چې استاد همدومره وکړه او بس ختم شو. نه، څومره کنفیګریشن ده چې په دې کې کړي دغه ټول به تاسو سره دا بیکاپ اخلي. دا بیکاپ خو مونږ ویل که نه یوازې پاسورډ او دا نه 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 څومره کنفیګریشن ولو که دغه ټول روټر د کنفیګریشن کړی وي د هر پروتوکول هغه دا ټول تاسو سره دغه کوي بیکاپ اخلي. نو زه راځم ورونو دلته دغه روټر ږدم، دغه روټر به راواخلم او دلته به دا څنګه کېدم نصب به کړم او بیا راځم دا به د دې سره څنګه کړم وصل کړم د سویچ سره. همداسې ډیزاین درته کومه لکه څنګه مې چې په دې تخته باندې کړی بل رقم درته نه کوم. او بیا به راشم زه دلته کنسول کې بل ته اول په دې باندې کلیک کوم روټر او بیا په دې باندې کلیک کوم. څه شی دی؟ کنسول. په دې باندې پوه شئ که نه ستونزه خو نشته. نو زه روټر ته ننوځم د ټرمینل له لارې او دا به اوکې کړم. نو انټر یې کوئ، ورته ولیکئ چې نو ولې لیکم ورونو د دې لپاره چې کنفیګریشن زه کوم. که یس مې کړو نو دا بیا سیسکو ته ځي او هغه چې دی هغې کې مونږ کنفیګریشن نشو کولی. نو راځم انیبل کا کنفیګر ټرمینل کا کنفیګر ټرمینل. نو آی ایم ټي جی ای جی ګیګا 0/0/0 انټر یې کا. آی پي ایډرس ورته اساین کړه، روټر ته آی پي ایډرس ورکړو چې 192.168.0.1 همدا مې دلته لیکلی دی که نه دی؟ همدا درته کوم. ښه ورته ولیکئ په 255.255.255.0 دا د دې سبنیماس ته انټر یې کړه. نو شټ ډاون ګورئ ورته فال شو روټر ته نوم ورکوئ نه ورکوئ ورته یم چې اگزیټ شه د دې ځای نه روټر هاست نیم ورته چینج کا. هاست نیم ایچ او ایس ولیکه ټي بټن وهه. نو زه ورته لیکم چې یاره مونږ سره دا جهان بس وشو. اوس ورته وایم ګوره آی پي کوم موډ کې یم زه؟ ګلوبل کې. آی پي ډي ایچ سی پي پول ګوره څه شی مې دلته لیکلی دلته ګوره آی پي ډي سی پي پول ته نیم څه شی ورکوم؟ جهان. انټر یې کا. څه شی ورته ورکړم؟ دلته مې څه شی لیکلی؟ آفرین. نیټورک به زه ورته ورکړم کوم کلاس سی 192.168.0 او .0 انټر یې کا. ښه سبنیټ ماسک به ورته ورکړئ 255.255.255 او .0 انټر یې کړئ. بیا څه ورته ورکړم؟ ډي ان ایس سرور. ډي ان ایس سرور څه شی؟ 192.168.0.2 په دې باندې پوه شوې که نه؟ تر دې ځای دا نه چې هر شي ورته ورکوې. ما دلته 2 لیکلی دی خو ځکه مې ولیکه ته ورته 5 ورکه 6 ورکه 100 ورکه دا انټر کا. اوس به د دې د ډیفالټ څه ورته ورکړم؟ ډیفالټ ګیټ وی डी वरी कट्टी पटू डिफॉल्ट राउटर आईपी चा शेव 192
ډاټ یو سل څو اته شپېته ډاټ 0 ډاټ څو ډاټ 1 دا راوټر وا که نه وه انټر یې که او بیا به څه شي ګورم دا کمانډ درته لیکم اگزیټ شه د دې ځای نه د دې ځای نه چې اگزیټ شو ورونو بیا به څه شی وکئ بیا به داسې کار وکئ چې ورته ووایئ چې آی پي څه شی ډي سی پي excluded address کوم یو دی ما ته وویل دا یو سل دوه نوي که ځکه ما کلاس بدل کو نو یو سل دوه نوي یو سل دوه نوي ډاټ یو سل اته شپېته ډاټ 0 ډاټ د یو نه نیولې تر یو سل دوه نوي ډاټ یو سل اته شپېته څو یو سل اته شپېته یو سل دوه نوي ډاټ یو سل اته شپېته ډاټ 0 ډاټ څو پورې ډاټ تاسو لسو پورې خوی صحیح شو لسو پورې ځکه چې هر څو وي خو د دې نه به مطلب دې پورې ورکوي که نه څو لس پورې شي رینج دی تاسو سل ورته ورکوئ سل ډیوایسونه ورته راوړئ هر څو چې ورکوئ خو ما ځان ته تر څو پورې دغه کې ریزرف کې لسو پورې یولسم ته باید یولسم پي سي ته یا ډیوایس ته اسین شي انټر یې که او څه شو اگزیټ شي بس وشو ختم شو اوس راشم دلته سیف نشته پکې راځه که سیف کوئ که نه کوئ بیا تاسو سیف کوئ ډیسکټاپ ته راشه او اي پي کنفیګریشن ته راشه اي پي شته دلته ډي ایچ ټي پي خو ګورئ که نه ډاینامیک کنفیګریشن کلیک وکئ یولسم نه شروع شو که شروع نه شو سبلینماس ورک نه شو او دغه ډیفالټ ګیټ وی ورکړل شو که نه او ډي ان اې سرور ورکړل شو که نه وګورئ دا څو شي 11 دا باید 12 شي ګوره دا باید څو شي 12 کلیک کا دا څو شو دا به 12 شي وګورئ دلته 12 چې د آی پي چینج کېږي ښه کوم چې ولاګین کېږي همغه ته همغه اسین کېږي ګورئ ورته راشئ او دا ډي سی پي ګوره ټول هر څه خپله په یو کلیک سره 14 شو او دا ورته وایم چې دا 14 به شي دا څو به شي 14 اوس وګورئ که یو کس راځي او بل ډیوایس دلته وصلوي راځي دلته یو ډیوایس راواخیسته او په دې ځای کې کېښوده دلته داسې د دې سره سم او راغی دلته د دې سره دغه څه شی کش کو دا مزه یې راواخیسته او د دې سره داسې انیبل کو کلیک نو دا خو تیار ما ورته لس ښودلي که نه نو باید دا هم واخلي که هغه وي او که نه وي ګورې ورته دغه څو شي دا به ګورې ښه یو ځل به زه دا کوم ته واړم دې ته به واړم ښه سټیټک او بیا راشه ډي سی پي ها دا داسې یو آی پي ده د مخکې نه باید تاسو دا لپټاپ اخیستی وي ښه زه نه پوهېږم چې دا ولې داسې کار وکړو خو زه په هر حال باندې د مخکې نه باید تاسو دا ډیوایسونه څنګه وي اخیستي وي چې یو ځل زه بیا دغسې یو کلیک پې کوم آی پي کنفیګریشن او سټیټک او سټیټک نه بعد دا نو یو سل دوه اوس صحیح شو که صحیح نه شو ومولیده نو دا یو ځل که چېرته مشکل پیښي دغه کمپیوټر عیار شوی صحیح نه وي مونږ چې وایي چې یاره پیکټ اول سر میس کېږي هغه دغسې کار وي اوس په دې باندې پوه شئ که بل راوایي تر لسو پورې نو لسو نه پورته بیا دا نشي ورته اساین کولی په دې پوه شئ نو دا مونږ سره د ډي ایچ سی پي ویډیو مې وکړه انشاءالله